سلامونه قدرمنو دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. ګرانو دوستانو، نن د یوې نوې ویډیو سره تاسو ته حاضر شوی یم چې په دا ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه تاسو کولی شئ په افغان سیم سیم کارت کې 1 GB پر انټرنټ لاسته راوړئ. ملګرو، نو تاسو دغه اپلیکیشن له پلی سټور څخه راډاونلوډ کړئ. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن له پلی سټور څخه راډاونلوډ کړئ، دلته به تاسو ولیکئ AWCC اسان اپ په نوشته کې، او هغه به راډاونلوډ کړئ. ملګرو، کله چې تاسو هغه راډاونلوډ کړئ، ملګرو، نو دلته به تاسو ته اوپن راوړي، هغه به تاسو اوپن کړئ. کله چې تاسو هغه اوپن کړئ، دلته به تاسو راسئ. ملګرو، تاسو ته یو راوړي چې تاسو ژبې انتخاب کړئ. نو ملګرو، تاسو راسئ، هغه پښتو ژبې دلته راوړي، هغه به تاسو انتخاب کړئ. دلته دا ډول هغه ژبې راوړي. ملګرو، دا تاسو به راسئ، دلته به پښتو باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو پښتو باندې کلیک وکړئ، هغه به تاسو داسې یو صفحه راسئ، بیا به دلته راسئ پر ثبتول به کلیک وکړئ. دلته به تاسو خپله موبایل شمېره ورکړئ. زه به خپل موبایل شمېره ورکړم، 0 مو ورسره کړئ، نور موبایل شمېره مو ټوله مکمله پوره ورکړئ. کله چې هغه ورکړئ، ملګرو، پر وروسته باندې بیا کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو پر هغه باندې کلیک وکړئ، ملګرو، دا ما انټرنټ څه کار نه کوي، خو هغه نه راته راوړي ماته. زه به تاسو ته دلته ټوله مکمله طریقه وښیم. کله تاسو دلته پښتو ژبه انتخاب کړئ، دلته به راسئ، پر دغه ساین اپ باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو پر ساین اپ باندې کلیک وکړئ، دلته به راسئ پر اپلوډ پروفایل پکچر، پر سکیپ باندې کلیک وکړئ، نیکسټ یې کړئ. کله چې تاسو پر نیکسټ باندې کلیک وکړئ، تاسو به داسې یو صفحه راسي. په هغه صفحه کې دلته تاسو نوشته دي ریډیم 1 GB ریوارډ. ملګرو، پر دې باندې کلیک وکړئ، تاسو 1 GB پر انټرنټ لاسته راوړلی شئ. ملګرو، په ډېره اسانۍ سره دا ډېره ښکلې طریقه ده. ملګرو، انشاءالله چې تاسو ته به سر خلاص شوی او خپل موبایل کې دغه 1 GB انټرنټ لاسته راوړئ په ډېره اسانۍ سره. هیله ده چې ویډیو مې خوښ شوې او چینل سره سبسکرایب کړئ. په بیل ایکن باندې هم کلیک وکړئ چې بیا تاسو ته هر ویډیو په وخت ورسیږي.